ما ولئ خدای دې ستاسې په کور کې پوډري پیدا کړي. زم انسان یم که نه؟ زم انسان یم که نه؟ ما ولیا خیرات درته کومه صحیح ده زه به پوډرې شوی یم. دا به زما بې غیرتوب و. خو دې کې ستاسې د پلرونو د دوی ملاس ده. تاسې غواړئ چې زه درته وایم چې زه ولې پوډرې شوم؟ پوهېدل غواړئ؟ زه داسې نه وم. په کلي کې به زما نوم و مصطفی. خو د دې پښتنو د رواجونو د لاسه، د دوی د پیغورونو د لاسه زه تاسو شوم. ما هم غوښتل چې زه د دوی غوندې یو ورځ ډاکټر یا انجینر شم. ښوونځي ته به تلم، خپل درسونه به مې ویلې. خو په داسې بدبخته ټولنه کې یو ورځ ما نه مینه وشوه. مین شوم په یو چا. خو زه څه خبر وم چې دا پښتانه دي، دا غیرتي دي. زه یوازې به نه وم، ما سره به لیلا مینه کوله. موږ دواړو غوښتل چې خپل ژوند جوړ کړو، واده سره وکړو، ښه په خوشحالۍ عمر تېر کړو. زما با ډېر غریب و. کله به یې ریړه چلوله، کله به یې دیاري کوله، کله به یې رومیان خرڅول. خو زه مې پلار ډېر نیازبین را لوی کړی وم. په ما یې تعلیم کول چې یوه ورځ زه د دوی ارمانونه پوره کړم. همدې پیغورجنو پښتنو ته خدمت وکړم، دې ټولنې ته خدمت وکړم. زما ابا او مور لاړ چې لیلا ماته وغواړي. خو کله چې هغوی خبر شول چې دوی دواړه مینان دي، داسې خبرې زما پلار یې وراټه. سپکې سپورې ورته وویلې. لیلا یې ووهله، ما پسې راغله، زه یې ووهلم او اخطارونه یې راکړل. ویې ویل چې موږ ته پیغور جوړه. ولې څوک چې په خوشحالۍ ژوند تېرول غواړي هغه پیغور ده. خو زه نه درېدم. بیا زما پلار مشران لاړ، هغوی ته کېناستل، هغوی ته پیغور وخو. کله چې د ولور خبر راغله، 10 لکه روپۍ غوښتې، 10 لکه.
لس لکه نو زه خو د یو دیاړي مار زوی وم 10 لکه روپۍ چېرته وی ما مې پلار ته ویل چې بس پلاره بس زه مې خپل ارمانونه خاورې سره خاوره کوم په ما شپه ورځ غمونه و اندېښنې به وې پوهېږې چې ما نه غلطي وشوه ما مکتب پرېښوده او داسې ملګري مې انتخاب کړه چې یوې ورځې ما ته ویلې چې راشه غمونه هېر کړه او سګرېټ وڅکوه خو زه څه خبر وم چې د سګرېټ لار په چرسو ده د چرسو لار په شرابو د پوډرو ده د پوډرو لار سیده قبرستان ته ده کله چې زه پوډر شم کله چې نشه شم زما مور او پلار دا حالت نشي زغملی ابا مې د خلکو د پیغورونو له لاسه چې زوی د پوډري ده نشهیي ده ابا مې مړ شو ابا مې مړ شو مور ولاړه زه یې وعظه پرېښودم دا ټول زما له لاسه نو خو ما د مور و پلار ارمانونه پوره کړه نه مې د هغوی هیلې پوره کړې او علیده څوک راته وایي پوډري څوک راته وایي خل څوک مې په تیږو ولي څوک رانه کرکه کوي دا د چا د لاسه دا ټول ستاسو د لاسه ستاسو د غلطو رواجونو د لاسه ستاسو د بې ځایه غیرت د لاسه ستاسو د لاسه ډېرې ځوانۍ نشهیان شول ډېر ځوانان نشهیان شول څوک خارج ته روان شول ستاسو د ولورونو د لاسه خارج ته روان شول په لارو کې د سمندرونو د واورو د زمریانو ښکار شول تاسې غیرتیان نه یې ځکه ستاسې رواجونه د غیرتیانو نه دي ستاسې رواجونه د غیرتیانو نه دي تاسې ښځو ته نوران یې زما غوندې د ډېرو ځوانانو هڅه درپسې ده یا خو له دې رواجونو تېر شئ او یا دغسې ځوانۍ له خاورو سره خاورې کوئ تاسې ته وایم ژوند کې غلط ملګري انتخاب نه کوي ځکه چې نن سګرټ سبا چرس بل ورځ پوډر بل ورځ به زما غوندې په ژوندونه مړه یې په ژوند کې